اوس د فیسبوک مونټایزیشن آسان شو. فیسبوک وایي چې 3 لکه ویوز پوره کړه موږ تاته کنټینټ مونټایزیشن درکوو، خو ډیر پام کوئ چې د 3 غلطۍ ونه کړئ کني ټول زحمت مو ضایع کولی شي. نن سبا فیسبوک ډیری کسانو پیجونو او اکاونټونو ته د چیلنج ورکړی دی چې تاسو په 28 ورځو کې 3 لکه ویوز پوره کړئ، موږ تاسو ته د کنټینټ مونټایزیشن لپاره دعوت درکوو. خو دلته ما ډیر کسان داسې ویل دي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ناسمې او غلطې طریقې کاروي چې له امله یې د فیسبوک مونټایزیشن ختمیږي او د کلونو زحمت یې هم ضایع کیږي. نو راځئ چې تاسو ته اسانه طریقه در وښیم چې څنګه دغه چیلنج ترلاسه کولی شو یا څنګه کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کولی شو او کوم کسان چې ترلاسه کړی دی څنګه یې په لنډ وخت کې پوره کولی شو. خو تر هر څه مخکې پر 3 هغه لویو غلطیانو باندې خبرې وکړو چې نن سبا یې ډیری کسان کوي چې له امله یې د فیسبوک له امله یې د فرصت هم له لاسه ورکوي او هم فیسبوک مونټایزیشن ته خطر جوړیږي. لومړی تېروتنه چې ډېر کسان یې کوي د جعلي ویوز اخیستل. ځینې کسان د پینل یا نورو ویب سایټونو څخه جعلي ویوز فالوورز او لایک اخلي او فکر کوي چې په دغه طریقې سره به دغه ټارګېټ یا هدف زر پوره کړم. خو ډېر پام کوئ چې دا غلطي هیڅ کله هم ونه کړئ ځکه د فیسبوک الګوریتم ډېر هوښیار دی او هغه پوهېږي چې څنګه مثلا ستا په پوسټونو باندې مخکې 15,000 ویوز راتلل، اوس یو دم ورباندې 2 لکه 3 لکه ویوز راغلل. همدارنګه په جعلي ویوز یا فالوورز باندې اخیستلو سره ستاسو په پیج باندې یا پوسټونو باندې انګیجمنټ نه راځي. نو که انګیجمنټ نه راځي نو څنګه فیسبوک تاسو ته مونټایزیشن درکړي؟ فیسبوک الګوریتم ډیر ښه پوهیږي. نو په دې طریقې سره هم ستاسو آی ډي ته هم ستاسو پیج ته د مونټایزیشن لپاره خطر جوړېدلی شي، مونټایزیشن مو ختمیږي. دوهمه تېروتنه، ډېری کسان داسې دي چې داسې ویډیوګانې یا پوسټونه کوي چې هغه د فیسبوک د پالیسۍ خلاف وي. همدارنګه یا غیر اخلاقي شیان اپلوډ کوي او فکر کوي چې په دغه طریقې سره به زر د هدف ته ځان ورسوم. او ډېری داسې کسان هم شته چې د فیک اکاونټونو لارې خپل پوسټونه په زیاتو ګروپونو کې په دوامداره ډول شیر کوي. نو فیسبوک د ده فعالیت چې د غیر عادي بولي او هم یې کنټینټ یا محتوا چې د هغه سپم ګڼي. البته طبیعي شیر کول د خپل یو اکاونټ څخه په 15 یا څو ګروپونو کې شیر کول هغه کومه ستونزه نه لري او نه هم ستاسو اکاونټ ته خطر جوړولی شي. درېیمه عامه تېروتنه چې ډېری کسان یې کوي هغه دا چې دوی له نورو څخه محتوا یا کنټینټ کاپي کوي، یعنې د ټیک ټاک، یوټیوب یا هم نورو پیجونو څخه پوسټونه ویډیوګانې کافي کوي، ډاونلوډ کوي، بیا په خپل پیج باندې اپلوډ کوي چې دغه ته کافي کنټینټ ویل کېږي یا هم ان اوریجنل کنټینټ ورته ویل کېږي. یاد ولرئ چې فیسبوک هیڅکله هم تاسو ته په ان اوریجنل کنټینټ باندې مونټایزیشن نه درکوي. او همدارنګه په دې سره مو د فیسبوک ریچ هم کمیږي او فیسبوک اوس مهال چې د اوریجنل کنټینټ ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی که تاسو ان اوریجنل کنټینټ اپلوډ کوئ د مونټایزیشن چانس مو ختمیږي یا هم مونټایزیشن مو له منځه ځي. نو هیڅکله دا تېروتنې مه کوئ. د 3 لکه ویوز پوره کولو اسانه طریقه. لومړی خو ډېر کسان دا فکر کوي چې 3 لکه ویوز باید په یو پوسټ باندې پوره کړم، خو نه، هیڅکله داسې نه ده. فیسبوک دا نه وایي چې تاسو 3 لکه ویوز په یو پوسټ پوره کړئ، بلکې دا وایي چې په خپلو نوي پوسټونو باندې 3 لکه ویوز پوره کړئ. له نن نه وروسته چې تاسو کوم نوي پوسټونه کوئ په دغه ټولو پوسټونو باندې باید 3 لکه ویوز راشي. که زه تاسو یو واضح مثال درکړم، مثال په ډول ته یو پوسټ وکړئ په هغه باندې 10,000 ویوز راشي، په بل باندې 1 لک ویوز راشي، په بل باندې 50,000 ویوز راشي، همداسې نورو پوسټونو باندې هم که دا ټول موږ سره راجمع کړو دوی څخه 3 لکه ویوز پوره شي، بس نو ستاسو هدف چې دی پوره شو هغه هم په 28 ورځو کې. نو زما په نظر نو که فکر وکړو دغه ټارګېټ چې ډیر آسان دی، په 2 اونیو کې دغه په 1 یا 2 اونیو کې تاسو دغه پوره کولی شئ. او بل دا چې د کنټینټ مونټایزیشن لپاره دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر ټولو اسانه فارمول چې دی هغه د 2-2-2 فارمول دی. تاسو له دغه فارمول څخه ګټه واخلئ، یعنی تاسو په ورځ کې 2 ریلز یا ویډیوګانې اپلوډ کړئ، 2 اوریجنل پوسټونه وکړئ او 2 ورځې په اونۍ کې لایف راشئ. کوم ویډیوګانې یا پوسټونه چې تاسو کوئ ویډیو باید په خپله ریکارډ کړئ، خپل غږ هر څه مو اوریجنل وي. همدارنګه پوسټونه په خپله ولیکئ. پوسټ یا پوسټر مو باید عکس یا پوسټر مو هم باید خپل وي، بل چا کافي نه وي. او په اونۍ کې 2 واره لایف راتلل ستاسو د پیج لپاره ډیر مهم دي. لنډ لایف جوړ کړئ، تقریبا که اوږد نشي جوړولی 15 تر 15 دقیقو پورې. البته شرط نه دی، خو بیا ستاسو لایف راتلل ستاسو د پیج هویت ډیر قوي کوي او فیسبوک الګوریتم ته یو کلیر سیګنال ورکوي چې دغه پیج د یو رښتینی شخص دی. نو همدې امله فیسبوک په تاسو باندې باور کولی شي او کنټینټ مونټایزیشن هم ژر درکولی شي. دغه شرطونه ضروري نه دي، خو تاسو که د 2 میاشتې پورې دغه طریقه وکړئ تاسو ته ډیر ژر کنټینټ مونټایزیشن درکولی شي. نو وروستی مهمه خبره د پیغام په ډول تاسو دا وایم چې همیشه یاد ولرئ فیسبوک همیشه غواړي چې تاسو داسې کنټینټ اپلوډ کړئ چې نور ته څه فایده څه ګټه ورسیږي، همدارنګه نور خلک ترې فایده واخلي، نور خلکو لپاره جالب وي. نه دا چې تاسو داسې کنټینټ اپلوډ کوئ چې صرف ځان ترې خلاصوئ. نو هیڅکله په سپیم یا جعلي طریقو باندې خپل اکاونټونه تر یو ځای پورې مه رسوئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ پیج در سره فالو کړئ او له موږ سره اوسئ.